د کندهار ولایت زړور قوماندان تادین خان بیا ولس ته څه وینا وکړه او څه ورته وویل. راځئ دا ټول حقیقت په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ ترڅو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یئ نو اول زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، وړوکی ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ ویډیوګانې ستاسو لاس ته زره تر زره در ورسیږي. د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په ویاړ د مبارکۍ پیغام و. د روژې د سپېڅلې او درنې میاشتې مبارکۍ ټولو افغانانو ته اول او بل خوا په ځانګړي ډول د کندهار میړني ولس ته وړاندې کوم په دې تمه چې دغه مبارکه میاشت په هیواد کې د تل پاتې سولې د ټینګښت او د شته ناخوالو او وینې تویېدنې د پای ته رسېدو زیری ولري. زه هیله لرم چې نور په هیواد کې د هیڅ انسان پر لور مرمۍ پایر نشي او هره کورنۍ به د خوښۍ ډکه روژه، اختر او راتلونکی ولري. پر هغه وسلوالو چې د پردیو د استخباراتو کړۍ په دام کې ښکېل شوي دي او د افغانانو وینه تویوي غږ کوم چې د سولې غږ طلبۍ کوئ او له هغوی څخه ځان آزاد کړي. پر شتمنو خلکو غږ کوو چې د خپل کلي کور ناچارې کورنۍ له پامه ونه غورځوي، لاسنیوی وکړي او په دې سره د خپل لوی رب رضا ترلاسه کړي. په درنښت د کندهار امني قومندان مل پاسوال تادین خان اڅکزی دوستانو، راځي ټول سره یو شی او د مظلوم ولس لاسنیوی وکړئ ترڅو الله پاک هم ستاسو په دې روژې مبارکه میاشت کې له تاسو څخه رضا اوسي. دوستانو غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.